بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مسئ. د نن ورځې بحث یا موضوع څنګه کولی شو چې موږ خپله کرنسي یا پیسې وساتو. خبره دا ده په تیرو ورځو کې چې کله نوې افغانۍ د افغانستان دپاره چاپ سولې نو ډیرو ځوانانو کور یې ودان سلامت اوسي ډیرې مشورې یې ورکړلې. بالخصوص زیات بحث پر دې باندې راڅرخېدی چې پیسې باید د دې بعده موږ باید بټ وکاروو تر څو پیسې وساتل سي او پیسې د پیسو عمر یو څه زیات سي. عمر معنا دا چې پیسې باید وساتل سي نه ژر زړې سي، ځکه چې د پیسې چاپول هم بیا زموږ د ملي بودیجې څخه دا څه کېږي پر دې باندې لګښت راځي چې تر څو یې موږ بیا چاپ کړو. خبره دا ده څنګه موږ کولی شو چې دا پیسې وساتو. زما مشوره چې ده په نورو دنیا کې نورو دنیا به څه کوو ځکه چې هغه ډېر مخته تللي دي، را به سو پر ډیجیټل بانکینګ یا ګرین بانکینګ یا زموږ په اصطلاح باندې انټرنیټي بانکداري پر دغه باندې به لږ تمرکز وکړو. زما مشوره دغه ده چې موږ باید راسئ دغه سیستم افغانستان ته صرف کاپي کو، صرف انتقال کو. زه دا نه وایم چې موږ یې جوړ کو او الریډي جوړ دی. صرف زموږ شخصي بانک د بانک مشران یا شخصي بانکداري چې ده په افغانستان کې چې پرایویټ سکتر ورته وایي دغه خصوصي سکتور یې صرف کاپي کړي او په افغانستان کې یې پر مخ باندې بوزي. دا څنګه دی؟ اوس زه د هند مثال در کوم. په هند کې پی ټي ایم شته، فون پے شته، ګوګل پے شته، امازون پے شته او داسې نور ډېر اپلیکیشنز دي چې ته څه کوې د هغه د لارې څخه چې هر ځای ولاړ سې مثلا A to Z ته ځې رومیان رانیسې د هغه سره د هغه سکین شته، دا کوډ لري د کیو آر کوډ چې موږ ورته وایو دا کوډ دی. صرف ته سکینه د هغه چې سکین دی کوي سکینر دی، ته صرف اپلیکیشنز ته ځې چې اپلیکیشن ته ولاړلې صرف پر هغه سکینر یې نیسې اتومات هغه د هغه نفر اکاونټ سکین کیږي. اکاونټ نمبر چې سکین سو اتومات هغه راځي ته 10 روپۍ دی بس ساده 10 40 50 سر سوچ دي ساده ته بس هغه په یوه دقیقه کې سړي ته ور انتقالولی سي د هغه اکاونټ ته پیسې ور اضافه کولی سي. ګوره دا څونه سهولیت دی. اوس هیڅ ضرورت نشته چې ته بټوه وګرځې، هیڅ ضرورت نشته چې ته څه وکړې پیسې د ځان سره وساتې. دا خطرات هم لري، مثلا یو خو پیسې زړېږي، بل د غله خطره ده، بل غټ تاوان چې دی انفلاسیون زیږي، بل د پیسو کنټرول په بازار کې باید کنټرول سي. که چیرې هر څونه پیسې د باندې حکومت په بانکو کې پیسې نه وي د بانکو اعتبار او د بانکو ګټه کمه وي. که چیرې موږ الکترونیکي بانکداري پر مخ باندې بوزو د دې ګټې همدغه دي چې څه کېږي. او لومړی یو ګټه دا ده چې هېڅ مشکل نشته، هېڅ خطره نشته، ستا پیسې په بانک کې دي، هر ځای چې ته ولاړ سې ورې ته څه کولی سې صرف د سمارټ فون د لارې څخه انټرنیټ خو شکر الحمدلله موږ لرو د سمارټ فون د لارې څخه یا دغه ټلیفون د لارې څخه هر څوک یې کاري دغه د لارې څخه ته پیسې یو چا ته انتقالولی سې، هر چا ته خریداري کولی سې. حتی دونه سهولیتونه دي دا ټول ته خبر معلومه ده. اپلیکیشنز دي آنلاین آرډر کولی سې، انټرنیټ د لارې څخه خریداري کولی سې چې د اتومات پیسې ورکولی سې د دغه ځای د لارې څخه. یا مثلا ته څه کولی سې ملګری دی د کور غړي د دغه ځای څخه خپل د کوره ته پیسې ورستولی سې. یا ته مثلا د برق بیل دی ته کولی سې چې خپل د کور کښېنه د دغه ځای څخه تی ورواستې پیسې ورته جمع کړې. دا څونه ګټې لري. تیل دې نه مصرفېږي، د لارې خطره نشته چې ته ولاړ سې پیسې دې په جیب کې ستړی کېږې نه، ګرده کار خپل د کور د لارې څخه کولی سې او هر څه ستا په کنټرول کې دي. په هره لحظه کې ته کولی سې څه وکړې خپل د بانک اکاونټ بالانس هم چیک کړې. نو زما مشوره دا ده دا که چیرې ته غواړې پر دې باندې نور پوه سئ، نور مطالعه وکړئ، تاسو کولی سئ د انټرنیټ د کتابونو د موډرن بانکي سیسټمونه تاسو مطالعه کړئ او د هغه څخه تاسو ډېر څه زده کړئ. زما مشوره بالخصوص پرایویټ سکتر ته یا شخصي سکتور ته دا ده چې دوی انټرنیټي بانکداري ته وده ورکړي. انټرنیټي بانکداري ډېره ګټه لري، انټرنیټي بانکداري ډېر سهولیتونه لري. انټرنیټي بانکداري چې ده زموږ تاسې د هر لحاظه زموږ اقتصاد قوي کوي او د انفلاسیون یا د پیسو پړسوب همیشه ساتي او همدا ترتیب سره د حکومت کنټرول هم پر زیاتېږي. نو دغه زما مشورې دي او داسې یو لنډ بحث مې په دې درته وکړئ. ډېره مننه، خیر اوسئ.